کوم سړی چې دا عمل شروع کو الله جل شانه به به حساب به کتاب جنت ته بوزي بیان تر اخره پورې ووري او په دې بیان باندې زه پورا 1 لاک لایک غواړم 1 لاک عزتمن نورونو ویډیو لایک کړئ خپل ملګرو سره په مخ باندې شیر کړئ ګران ورونو او خويندو یو لهجه ادريږي لاس په زړه باندې کېږدي او ځان نه پوښتنه وکړي چې څوک دی دا څوک دی چې هغه ته غم نه وي څوک دی داسې چې هغه ته تکلیف بې سکوني بیماری او د رزق لتنګۍ نه خلاص وي نو زما عزتمن نورونو مونږ حل لټو کله د خلکو سره کله په دوايانو کې کله په دنیایي وسیلو کې نو خو یو حل داسې ده چې زمونږ د سترګو وړاندې دی مخې ته دی او بیا هم مونږ ترې غافل یو او هغه حل دی درود شریف زمون خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای څوک چې په ما یو ځل درود وایي الله تعالی په لس رحمتونه نازلوي نو فکر وکړئ کوم هر ورځ 1000 مرتبه درود وایو نو په مونږ باندې به الله جل شانه 10000 رحمتونه هر ورځ نازلوي آیا مونږ دغه رحمتونو محتاج نه یو ګران ورونو درود شریف داسې عبادت دی چې تاوان پکې نشته او پیدا یې به حد ده ډیره زیاته ده نه او د شرط پکې نه جمعه تتلل شرط پکې او نو وخت شرط کومګ روان یو ناس یو کار کو نو چې مونږ او تاسو درود شریف وایو صلی الله علیه و آله وسلم دا منظر تصور کړئ ته یوازې نه زرګونه لکونه خلق دي په هم دې نیت په هم دې وخت کې درود وایي پرخته گواه ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضور تستانم وړاندې کیږي چې پلانی د پلانی زوی پتا باندې 1000 مرتبه درود شریف ویلا آیا دالوی سعادت نه ده که څوک وایي 1000 درود شریف دا ډیر دی دا زنه شمېل نو جواب نه دا ډیر آسان دی د سحر مز نه پس 200 پیری واه د ماسپخین نه پس 200 پیری ماجګر ماخام د ماسوتن نه پس 200 پیری واه دا به شي 1000 مرتبه دا باندې پتا سو بوج کیږي نه پک سختي شته بس نیت وکړئ د نن او په مینه سره دا وایي ګران ورونو مونږ نه پوهیو چې بل رمضان براشي کنه سبب ژوندیو او کنا نن دا مکشتا نن دا دعوت شتا نن دا نیتی شتا راځي چې په دې رمضان کې مونږ او تاسو درود شریف شروع کو او روزه ته الحمدلله 120-21 دن شته نو د نن شروع کې او تر مرګ پورې درود شریف وای ډېر غټي پیدا ان شاء الله د خپلونو سره شیر کړئ